سلامونه وخت مو بخیر. نن دوشنبه د قوس یا لیندۍ 19 او د ډسمبر 9 نیټه ده. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو څخه په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. سرګي لاروف ویلي روسیې په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی ځکه اسلامي امارت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل نه دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې به 115,000 کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسیږي. او د سوریې پر وضعیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. سرګي لاروف ویلي روسیې په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی ځکه اسلامي امارت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د دوحې فورم په څنډه کې ویلي چې روسیې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور فعال ساتلی ځکه اسلامي امارت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل نه دی. هغه د افغانستان په اړه د روسیې پر دوامدار اړیکو او همکاریو ټینګار کړی. لاروف زیاته کړې چې روسیې د ناټو او امریکا د حضور پر مهال هم خپل سفارت نه و تړلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ UNHCR اعلان کړی چې په راتلونکي ژمي کې به 115,000 داخلي بېځایه شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په دې مرستو کې کمپلې، د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین نړیوالې پراختیایي ادارې او په افغانستان کې د چین سفارت په همکارۍ به وویشل شي. د افغانستان روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو سره د روغتیایي ستونزو د حل په موخه همکاري پیاوړې کوي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک UNFPA او یونیسف د لوړپوړو استازو سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د افغانستان د روغتیایي ستونزو د حل، روغتیایي سیستم د پیاوړتیا او نړیوال مرستو د جذب په اړوند بحث وشو. خبر زیاتوي مولوي نور جلال جلالي د روغتیا وزارت د نړیوالو همکارانو سره د ولس د اړتیاو په پام کې نیولو سره د روغتیایي خدماتونو پیاوړي کولو، ناروغانو ته په معیاري توګه د رسیدنې او شته ستونزو د حل لپاره د دوه اړخیزو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه ژمنه وکړه چې د روغتیایي سیستم د پراختیا او پیاوړتیا لپاره به هر اړخیز کار وکړي. د جاپان سفیر د اطلاعات او کلتور وزیر سره په کتنه کې د کلتوري هڅو د پراختیا او لا زیاتې همکارۍ ژمنه کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا نن په کابل کې د جاپان له سفیر کرومیا تاکایوشي سره د خپل کار په دفتر کې کتلي او دواړو لورو د یو شمېر کلتوري او هنري موضوعاتو په تړاو بحث او خبرې اترې کړې دي. په یاده کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د جاپان سفیر ته ښه راغلاست او هرکلی ویلی او وروسته دواړو خواوو د فرهنګي او هنري برخو پر پیاوړتیا، د فرهنګي او کلتوري میراثونو پر ساتنې او ګډې همغږۍ ټینګار کړی. د جاپان سفیر ویلي چې د افغانستان کلتور ته ځانګړی احترام لري. هغه په اړونده برخه کې د دواړو هیوادونو ګډې مرستې او همکارۍ د اړینو بللو سربیره د کلتوري هڅو د پراختیا په موخه د لا زیاتې همکارۍ ژمنه کړې ده. په خوست کې د برېښنا پورونو د نه تحویل له امله مزي پرېښول. د افغانستان برېښنا شرکت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د خوست د برېښنا ریاست تجارتي ټیمونو د عوایدو پر وخت راټولولو په موخه د برېښنا شبکې په بېلابېلو سیمو کې د هغو پیرودونکو برېښنا مزي پرې کړل چې د برېښنا لګښت پیسو باقیداره و. خبر زیاتوي په ورته وخت کې د لسګونو پیرودونکو تخنیکي ستونزې هوارې شوې او ګڼ شمېر میټرونه سرغړ او نوي توزیع شول. او ملګرو ملتونو د سوریې پر وضعیت د بیړنۍ غونډې د جوړولو پریکړه کړې ده. دا غونډه چې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې د بشار الاسد د کورنۍ نیمه پیړۍ واکمنۍ ړنګه شوه او د حکومت مخالفو وسلوالو واک ترلاسه کړ. اسد او د هغه کورنۍ وروسته له دمشق د سقوط څخه مسکو ته تښتېدلې، چیرته چې د روسي دولتي رسنیو د هغوی لپاره بشري سرپناه ورکولو راپور ورکړی دی.
د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.